په هیواد کې له سیاسي تحولاتو راوروسته چې په کابل ښار کې د نوي ودانیو جوړولو چارې په ټپه درېدلې وي، اوس په اړه د کابل ښاروالۍ په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په ښار کې د قانوني ودانیو چارې له ښاري قوانینو سره سمې پیل شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي هغه ښاریان چې غواړي ودانۍ جوړې کړي د دوی لپاره اوس د ودانیز جواز په اخیستلو کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د کابل ښاریان هم د ودانیزو چارو په بیا پیل خوښي څرګندوي او زیاتوي چې په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او بیکارۍ ته په کتو سره یو ښه اقدام دی او په دې سره باید ځینو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. اقدام مثبت است به خاطر از اینکه یو نیک اقدام دی دا چې د څه وخت بیخي بیکاري زیاته وه، د خلکو کاروبار نه و، ساختماني او رغنیزې چارې درېدلې وې. اوس ښه شوه ځینې خلک به په کار بوخت شي. موږ تاسو ګورو په ښار کې ډیر خلک د کار په لټه ګرځي خو کار نشته. په دې سره به کارګرو ته ښه شي چې د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. ښاروالۍ کابل یا ریاست ښاروالۍ د کابل ښاروالۍ چې د نیمه جوړې شویو ودانیو چارې بیا پیل کړي دي دا یو ښه پلان او نیک عمل دی. د دې لپاره چې موږ هره ورځ ډیری ځوانان که د هر ولایت وګورو چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې ځي او هلته په ډیرو کمو پیسو سخت کارونه ترسره کوي. خو دا ډیره ښه ده چې د دوی لپاره په هیواد کې دننه کاروبار وي او دا پروژې چې پیل شوې ډیره ښه شوه. هیله ده چې د ټولو په خیر شي. په کابل کې یو شمېر کارګران وایي په هیواد کې بیکاري اوج ته رسېدلې ده او دې چارې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خو ځینې بیا په ښار کې د ودانیزو چارو د بیا پیل په اړه خوشحاله دي چې په دې سره به دوی ته یو څه د کار زمینه برابره شي. هیڅ کار نیست، غریبی نیست، هیڅ کاروبار او غریبی نشته. موږ دلته سهار وختي راځو ټوله ورځ تر ماښامه ناست یو خو د کار بیخي درک نشته. اگرچه یک کمی وقت ساخت ساز بیخی بند. تر دې وړاندې خو بیخي د رغنیزو ودانیو کارونه بند وو خو اوس چې د نیمګړو پاتې ودانیو چارې پیل شوي یو څه کارونه هم ورسره ښه شوي دي. زموږ غوښتنه د اسلامي امارت له حکومت څخه دا ده چې موږ ته کاري فرصتونه برابر کړي چې نور له دې ستونزو خلاص شو. اوس دا د تاسې ګورئ چې دا غریب خلک له سهاره تر ماښامه دلته ناست وي، کار یې نه وي، د یوه هیواد اقتصاد په همدې رغنیزو او ساختماني چارو ولاړ وي. اوس وګورئ چې بیخي په ټپه ولاړ دی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي اوس د ټولو هغو ښاریانو لپاره چې په قانوني ډول په ښار کې ودانۍ جوړوي هیڅ راز ستونزه نشته. نوموړی وایي در شهر کابل په کابل ښار کې د ټولو هغو ودانیو چې په قانوني ډول یې رغنیزو چارو ته دوام ورکړی دی د دوی لپاره به هیڅ ډول ستونزه هم پیدا نشي. خو ځینې هغه ساختمانونه چې د قانون او اصولو خلاف وي یا یې ډیر منزلونه جوړول اوس هم د هغوی کارونه ځنډېدلي دي او له څېړنو وروسته به ورسره قانوني چلند وشي. په هیواد کې له سیاسي تحولاتو راوروسته په کابل ښار کې د نوي ودانیو جوړېدو چارې په داسې حال کې یو ځل بیا پیلېږي چې بیکاري اوج ته رسېدلې او افغان کارګران له حکومته د کاري فرصتونو د برابرېدو غوښتنه کوي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.